بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، نن درته وایم چې بادام څومره حیرانونکي روغتیایي ګټې لري. اول، بادام د بدن اضافي وزن په کمولو او د زړه د حملې په کمولو کې له تاسو سره مرسته کوي. دویم، دا وچه میوه د مضر کولیسټرول په له منځه وړلو، د وینې فشار په کمولو او د شکرې په ښکته کولو کې مرسته کوي. دریم، بادام د انسان حافظه پیاوړې کوي او د دې ترڅنګ عصبي سیستم لپاره نورې ګټې هم لري. څلورم، بادام د فاسفورس په درلودلو سره د غاښونو او د بدن د هډوکو په قوي کولو کې مرسته کوي. پنځم، د بادام د غوړو منظم استعمال کولی شي چې د پوستکي تورې دانې او د ګونځو په له منځه وړلو کې له تاسو سره مرسته وکړي. شپږم، د بادام غوړي مو په پوستکي ته ښکلا ورکوي. بادام د پوستکي د ښکلا او د صحت لپاره د سرطان ناروغۍ څخه مخنیوی کوي. د بدن اضافي وزن کمولو او د قبضیت په له منځه وړلو کې ګټور دی. د پاملرنې وړ ده که چیرته دغه وچه میوه تر اندازې زیاته وخوړل شي د مختلفو ناروغیو لامل کیدی شي. دوستانو، تاسو څخه هیله کیږي چې په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خپل ځان ډیر پام کوئ، ویډیو شیر کړئ، ټیک ټاک هم فالو کړئ. الله پامان.